السلام علیکم. ډاکټر اکبر افریدي. زه د باړې د ضلع خیبر سره زما تعلق دی او ابتدایي تعلیم په خپل پرایمري سکول منډیکس ورته وایي د هغې نه مې کړی دی او بیا لنګودرز های سکول کوم چې باړې سیمې سره تعلق ساتي میټرک مې د هغې نه وکړو. اف ایس سی بیا ما 2003 کې د سپیر ساینس کالج نه وکړه او بیا د هغې نه بعد زه میډیکل سایډ ته لاړم. هومیوپاتیک کې 4 سال د 2003 نه 2007 پورې کمپلیټ شو او بیا 2 ساله ډیګري پی ایچ ایم ایس چې ورته وایي هغه د پېښور کې ام یو سره رجسټر ده. د هغې کمپلیشن چې دی هغه بیا په 2009 کې وشو او د 2009 نه زه خپل کلینیک کوم او په 2010 کې چونکې زما د جمعه اسلامي سره تعلق دی نو د جمعه اسلامي رکن جوړ شوم او د هغې نه بعد بیا خپل کلینیک سره زما مصروفیاتو نو الخدمت فاونډیشن سره چونکې زما یو خواهش هم د خلکو خدمت کول او میډیکل شعبه هم داسې ده چې هغه هم لینک دي نو دې د وجې نه ما په مختلفو مراحلو کې الخدمت سره ایز کارکون کار کولو او ایز جماعت رکن او بیا په 2013 کې الله تعالی ماته یو موقع راکړه چې زه د ضلع خیبر په هغه ټایم کې خیبر ایجنسي وه د 2013 نه تر 2017 پورې د ضلع خیبر یا د خیبر ایجنسي د تورخم نه واخله تر درې پورې علاقه دا د خدمت فاونډیشن ایز صدر ما کار وکړو او په هغه ټایم کې یادګیرنې په طور باندې به دا خبره وکړم چې ټول قبایل د خپلو کورونو نه راوتي وو. د دهشتګردۍ یو ډېره غټه سلسله وه او په هغې کې ټول قبایل چې دي هغه د خپلو کورونو نه بېځایه شوي وو. په ټینټ کې اوسېدل، جلوزۍ کیمپ شو، په هغې ته راغلي وو. په هغې کې زموږ الخدمت فاونډیشن خپلې هلې ځلې کولې او بیا د هغې نه چې کوم خلک داسې وو چې هلته ځایونه ورته نه میلاوېدل نو موږ ورته یو خپل ټینټ ویلېج جوړ کړی وو په خیبر کلي رینګ روډ پېښور په سایډ باندې او هلته زموږ سره ډېر زیات خلک پاتې کېدل او هلته د بجلۍ، د اوبو، د خوراک او د سکول او د اسپتال پورې هر رنګه خیال به یې موږ ساتلو. زموږ امبولینس سروس، زموږ هسپتال، زموږ د الخدمت فاونډیشن سکولونه او په تیره د ټولو نه غټ پراجیکټ چې هغه د یتیمانانو دی په دې ټیم کې د ضلع خیبر سره 192 یتیمانان دي کوم ته چې موږ 4000 روپۍ پر منت ورکوو. غټ اختر، روژه دا هر څه د هغې کپړې او دغه شانتي شوز شو، بیگ شو، کتابونه شو، دا په هر سیزن کې هغې ته میلاویږي او 1000 روپۍ مور ته الاونس میلاویږي. داسې سټوډنټ زموږ نه چونکې دا موږ په 2012-13 کې شروع کړی و نو الحمدلله اوس 2021 دی او داسې ماشومانان زموږ سره فارغ شوي دي چې هغه انجینیرز ته لاړل، هغه فایلر شو، هغه په مختلفو د ملکي په نورو داسې ښو ادارو کې شوي دي چې هغه باقاعده اوس نور یتیمانان سپورټ کوي او هغه الخدمت فاونډیشن سپورټ کوي. دا شانتې زموږ امبولینس سروس دی په ضلع خیبر کې د ټول پاکستان په شانتې چې بغیر څه د معاوضې هغه ایمرجنسي ډیل کوي او بیا چې کله د خلکو څه داسې بیماران یا ایمرجنسي نه علاوه خبرې وي نو هغې کې کوم مریضان چې ځي هغې ته د هاف پیمنټ نه کم هم سهولیتونه ورکوي او دغه شانتې زموږ کوم سټریټ چلډرن چې دي هغه ماشومانان دي کوم چې ګند راټولوي، کوم چې غریبانان دي، کوم چې میستانو سره وړ بچي دي هغې دپاره موږ سټریټ چلډرن دپاره خپل 3 سنټرې شروع کړي چې باړه تحصیل دی، جمرود دی او دغه شانتې ضلع باړه ده. په هغې کې هغې باقاعده ټریننګ هم کوي او هغې ته لږه غونه کې معاوضه هم ورکول کېږي چې هغه سکول ته راځي د هغې زړه ولګي او زموږ په دې هکله باندې هم کارونه وي د الخدمت فاونډیشن چې کم کورونه په باران کې په باد و باران طوفان کې راغورځېږي هغې ته باقاعده چت پرووایډ کول، خیمه پرووایډ کول، دغه شانتې په ایمرجنسي کې هغې ته بسترې خوراک وړل. دې نه علاوه زموږ د الخدمت فاونډیشن په نوم باندې سکولونه دي په لنډي کوتل کې، په باړه کې چې په ډېر غټ تعداد سره په هغې کې ماشومان سبق وایي او فیسونه یې ډېر زیات کم وي او هغه ماشومان کم چې یتیمانان دي هغې ته بغیر فیسونو هغې سبق ښیي او په هغې کې دې ته دا سهولتونه ورکوي. دې نه علاوه رمضان پیکیج چې وي هغه هم کېږي او غټ اختر کې د قربانۍ دپاره څاروي راوستل کېږي، د خلکو نه هم اپیل کېږي
او هغه بیا موږ ته حواله کېږي او موږ بیا په خلکو کې تقسیمو. په هره مرحله که هغه د خلکو کډې تلي دي، که سیلاب دی، که زلزله ده، او که د صحت په حوالې سره د خدمت فاونډیشن د ایجوکیشن د صحت په ټولو حوالو سره هغوی کار کوي. او په پاکستان کې د ټولو نه غټ NGO په نوم باندې کار کوي. تاسو ته معلومات وي، تاسو په نټ باندې هم ورکوي، نو تاسو ته په پاکستان کې د ټولو نه بګیسټ NGO چې د خدمت فاونډیشن په نوم باندې ملاویږي. او ټولو نه غټه خبره دا ده چې په ټول پاکستان کې د بلې یو NGO څخه زه وایم چې په ټول دنیا کې د بلې NGO سره داسې نشته. د دې سره والنټیر د ټولو نه زیات دي. د والنټیر مطلب دا دی چې بغیر تنخواه د دې سره خلک کار کوي. او د ټولو نه غټ قوت چې دی هغه همدا دی د الخدمت فاونډیشن سره، چې سمپل هغه کسان تنخواهګانې اخلي کوم چې په دفتر کې کار کوي، او کوم چې صدر شو، جنرال سیکرټري شو، دغه شانتې فاینانس شو، مختلف کوم چې زموږ ورکرز دي هغه بغیر تنخواه نه کار کوي. دې د وجې نه زموږ چې کم ایکسپنډیچر دي هغه د نورو نه انتهایی کم راځي. او چې کم زکات، خیرات، صدقات خلک حواله کوي الخدمت فاونډیشن ته، نو په دې حوالې سره زموږ اخراجات کم وي او هغه خلکو ته دا ډیر برابر رسي چې کم خلک د دې حقدار دي. او په هره موقع باندې که هغه کورونا ده، که هغه زلزله ده، که هغه سیلاب دی، د الخدمت فاونډیشن کارکنان چې دی هغه د ټولو نه اول هلته حاضري لګوي او په هغه موقع باندې د خلکو خدمت کوي. د کلینیک په حوالې سره زما 2 کلینیک دي، یو په رینګ روډ په اشتخاره چوک باندې دی د ډاکټر اکبر افریدي په نوم باندې، او یو په امین هوټل سره اشناغایي BRT اسټاپ ته مخامخ 2 بجې هلته زما مصروفیات وي. څومره زمونږ غریبانان خلک چې دي او افورډ کولی نشي، نو چونکې زمونږ خپله د یو نارمل فیملی سره تعلق دی، نو انشاءالله چې د پیغام په وساطت سره کوم خلکو ته چې داسې ضرورت وي چې هغې علاج نشي کولی، د خاص کر د تیلیسیمیا مریضان، هغې ته مونږ هر وخت فیس هم تینالو او هغې ته میډیسن هم فری پرووایډ کوو. انشاءالله دا خدمت به زمونږ جاري وي د الخدمت فاونډیشن سره د صحت په حوالې سره. او کله هم چې د ملک او زمونږ د خلکو زمونږ ضرورت وي، نو انشاءالله چې زمونږ به په هغه ضرورت کې دې ته موجود وي او د دې سره به مرسته او ملګرتیا زمونږ جاري وي. او په مستقبل چې کوم زمونږ پروجیکټ راځي انشاءالله چې په هغې کې به هم زمونږ چونکې د دې خلکو دپاره وي، نو همدا خلک به پکې یادوو انشاءالله د دې سره په یو ځای وو. د دې ټیم هم شکریه ادا کوم چې رالو، موږ ته یې موقع راکړه او د خپلو اورېدونکو او کتونکو سره زموږ ملاقات وکړو. د ریډیو په ذریعه، د TV په ذریعه، دا ټول هغه سهولیات دي چې کومو خلکو ته موږ نه رسو، هغه په زموږ په غیر موجودګۍ کې دوی ګوري. ډېره مننه، ډېر عزتمن شئ.